څوک چې د جمعې په ورځ د سورۃ الکهف تلاوت وکړي د جمعې په ورځ سوره کهف ولولي اضاء له من النور ما بین الجمعتین د یوی جمعې نواله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو رڼا ولاړی د یوی جمعې نواله بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نوري رڼا وي د فتنو دور دی او ټیم په ټیم فتنې راوځي نو چې څوک د سوره کهف تلاوت وکړي نو د یوې جمعې نه واله بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي هغې نور په وجه به الله حفاظت کوي ډېرې فتنې راوتو واله دي او ډېرې فتنې راووتلې نو چې د جمعې په ورځ باندې د سورۃ الکهف تلاوت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل ان لله اهلین من الناس په دې خلقو کې بعض خلق د الله اهل دی د مخ د ځمکه کې ان لله اهلین من الناس بعض خلق د الله اهل دی چې هغې ته اهل الله ویلی کېږي نو قالوا من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تپوسو کو د الله حبیب دا اهل الله سوک دی په مخ د ځمکه اهل الله سوک دی الله والا سوک دی مونږ به اهل الله څنګه پیژنو چې په مخ د ځمکه الله والا سوک وی اهل القرآن هم اهل الله د قرآن خاوندان دا اهل الله دی چا لاس کې چې قرآن یو چا سینه کې چې قرآن دی اهل القرآن هم اهل الله وخاصته دا د الله اهل دی او دا د الله خاص بندیان دی چې په مخ د ځمکه ووینئ چې د هغې نسبت د قرآن سره وي دغه اهل الله دی چې د هغې لاسو کې قرآن اغي بل ته قرآن خیو خپل قرآن وای اهل القرآن هم اهل الله وخاصت دا اهل الله دی خب په مخ د ځمکه اهل القرآن چې ویني دا اهل الله دی دا الله والا خلق دی ګوره دا الله والا خلق دی علما هغه خلق دی چې احادیث مبارکو کې راځي چې قیامت په ورځ به الله د عالم صحیح تلی د شهید به وینه تلل شي شهید قرباني ورکړي ده د خپل ځان نو د شهید به وینه تلل شي او د علماو به الله د قیامت په ورځ سیانې تلي د عالم به صحیح د قلم صحیح به الله تلي او دا به په تله د نیکو کې تلي دا به د نیکو په تله کې به د عالم د قلم صحیح تلل شي اهل الله دی په مخ د ځمکه هغه علما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د علماء قدر کوي یقبض العلم بقبض العلماء دا علم بدر نګوري اوچت شي په قبض د علماء سره که تاسو